یوه داسې کور ته ځو چې اووه کلن ماشوم یې په سرطان ناعلاجه ناروغۍ اخته دی. کومه شفاخانه کې معاینات وکړئ چې درته ویل سرطان؟ زه تر هغه وخت نه تېر لرم، بس که الله تعالی څه کړي بلنه کېږي نو چا چې موږ سره بس فون رسېږي. دا کوم وخت اول ځلې موږ تللي ما سره افغانۍ 2000 افغانۍ وې او ما له پیسې له دوستانو نه راقرض کړلې د اسانا په حساب باندې. څه وخت تشخیص وسو چې ماشوم دې په دې ناروغۍ باندې اخته شوی؟ تر اوسه پورې د چا پوښتنه کړې؟ نه. د شپې ورباندې ګرځېږي، خوب درځي؟ لاس میډیا سبسکرایب کړئ. د لاس میډیا درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ. د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د صدمردي سیمې قول محمد یعقوب یا قولم یعقوب کلي ته راغلي یو. یوه داسې کور ته ځو چې اووه کلن ماشوم یې په سرطان ناعلاجه ناروغۍ اخته دی، خو پلار او کورنۍ یې د درملنې یا تداوۍ وس نه لري. وایي څومره پیسې چې درلودلې یا یې هم ورته قرض کړې وې هغه یې پرې مصرف کړي. ورځو د دې ماشوم له پلار سره خبرې کوو چې تر اوسه یې د درملنې په خاطر باندې په څو روغتونونو ګرځولی او له خلکو یې غوښتنه څه ده. موږ سره اوسېږئ. دوستانو دا د فضل ربي کاکا د چا چې زوی په سرطان اخته ده، دا یې کور دروازه یې ده او دروازه به وټکوو چې دا یې په کور کې شته که نه. فضل ربي کاکا ستړی مه شي، سطحه قراري ده، په خیر یاست؟ په خیر کېږي، ارام ارامي ده، دوستان ښه دي، خوشحاله اوسئ. دننه ځو لیدونکو، دننه ځو او هلته به له پلار سره بیا خبرې کوو. د لاس میډیا درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. د کور دننه راغللو او د دې ماشوم چې په سرطان باندې اخته ده د ده له پلار سره خبرې کوو. نو کاکا ول ستړی مه شي. ته ستړی مه شي، خیر راغلی، خوشحاله اوسئ. کور به ده. نوم دې راته واخله. نوم یې فضل ربي ده. ډېر ښه، فضل ربي. ډېره زیاته مننه فضل ربي استاذه. دا راته ووایه چې زوی دې څه وخت په دې ناروغۍ باندې اخته شوی دی؟ نو د 4 میاشتې تر نیمې میاشتې کېږي چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوی دی. ښه. چېرته ده کومه شفاخانه کې معاینات وکړئ چې درته ویل سرطان دی؟ نو د میدان د مرکزي شفاخانې نه چې شروع وکړه هلته ما اول کې بوتم او ته فرانسویانو ته ابن سینا ته او سیاد یادپال ته بلاسیم شفاخانې ته دې شفاخانو ته مې بولی دی. ښه. نور له هېواد نه د باندې پاکستان ته یا مثلا هند ته داسې کوم روغتون ته تاسې وړاندیز هم کړی د تللي یاستئ یا څه ډول؟ والا نه د اقتصاد له وجې نه چې دا کوم وخت اول ځلې موږ تللي ما سره افغانۍ 2000 افغانۍ وې او ما له پیسې له دوستانو نه راقرض کړلې د اسانا په حساب باندې. نو د پاکستان د خارج یا د هند وس موږ توان نه درلودو، همدغه توان هم درلوده چې موږ دغه شفاخانو ته بوت. هغه مې قرض نه اسانا په حساب چې خلکو نه راواخیستل او بېرته به په وخت کې ورکوو که الله تعالی راکړي. نو فضل ربي کاکا دا راته ووایه چې کومو شفاخانو ته تر اوسه پورې تللي یاستئ، د کومو شفاخانو نسخې لرئ، تر اوسه پورې د څونه مصرف پخپله بې کړی چې درلودې دي؟ نو زه زیاتو شفاخانو ته لکه د میدان او 2-3 دولتي شفاخانو ته تللم، لکه د سیاد یادپال ته، د میدان مرکزي شفاخانو ته ده او زه زیات معاینات چې ما پرې کړي دي هغه په فرانسویانو شفاخانه کې چې هغه دغه نسخې دي او بلاسیم شفاخانې ته تللی یم چې هغه دغه د کمرې ته ښکاره کړي چې دغه معاینات د بلاسیم شفاخانې او دغه د فرانسویانو شفاخانې معاینات دي چې ما ترې کړي دي او دغه هم نور د
دولتي شفاخانې هغه د ابن سینا شفاخانې دا راکړی نور ما سره واسطوان نه وه او یوه بله چې هغه په نامه شفاخانه ده د علي اباد هلته هم چې دولتي ده او د شخصي فرانسویانو ته ما مراجعه وکړه چې نورو ته مې واسطوان کې نه وه او ماشوم مې بیرته کور ته راوسته. څومره وخت کېږي اوس کور کې دی؟ تقریبا د یو نیمه میاشت کېږي چې کور کې ده. چا نه مو غوښتنه کړې ده چاته ورغلي یاستئ مثلا په دولتي مسؤلینو کې د امارت مسؤلینو ته ورغلي یاستئ چا نه درخواست کړی ده اوس؟ مولانا د خپلې ولسوالۍ ته لاړلو چې د امنیې قمندان سره مې شناخت او نور داسې موږ چا سره پېژنو نه چې چاته خپل غږ پورته کړو خپل غږ دې موږ واوري نو چاته موږ هغه نه ده کړې ځکه چا سره موږ پېژنو نه او دلته ما اړولي دي پرتو لرې سیمو کې نو چا سره مې لیدنه نه ده کړې او کوم خپلو خپلوانو سره کوم واسطوان ورسره ده هغه یې راسره وکړه نور د هغو واسطوان کې څه نه وه او ماشوم مې راس کور کې ده. ښه او دا به راته ووایي چې څه وخت تشخیص وسو چې ماشوم دې په دې ناروغۍ باندې اخته شوی؟ کله چې ما میدان مرکزي شفاخانې ته بوته هغوی راته ویل چې د دې مابین دننه ناست کې یو کتله ښکاري له هغه نه ما احتیاط پال ته بوته نو چې هلته مې معاینات سټي سکان ورته وکړه له هغه ځای فرانسویانو دې شفاخانو ته راولېږم دلته سټي سکان وکړه هلته ما ته په هماغه وختو کې راته ویل چې دا هلک په کینسر باندې اخته ده نو له هغه نه پس ما داسې لږ لږ وګرځاوه چې هغه کوم هغه شفاخانو باندې ملایانو ته مې بوته چې هلمند کې خوست ته د باجوی ته مې بوته دا مو دوه ته چې نور زه تللي هغه بخش د طب د بخش ما سره پیسې نه وي د شفاخانې د ډاکټر او له هغه نه پس چې راوستلی مې دا یو نیمه میاشت کېږي چې زوی مې په کور کې ده. نور څو اولادونه لري؟ نور مال د خدای د بغیر له ده نه 15 اولادونه نور لرم. زامن دي؟ 2 مې زامن دي 3 مې لوڼې دي. اولاد خو ډېر ګران وي سختې وي درته چې وس نه لري او کور کې درته پوره تداوي نشي کولی نو بس د الله تعالی نه مقرره ده نو څه به وکړو نور به څه وکړو. دوستانو تاسې د ماشوم تصویر نه م ګورئ 6 کلن ماشوم ده او ډېر خلک به ډېرې پیسې لري ډېره دارایي به لري ډېر شته به لري بډای به وي نو هغه د خیر او هغه د صدقې کار چې څوک کوي او یو چاته خیر رسیږي هغه هم دغسې وختونه فضل نبي کاکا بې وسه ده فضل نبي کاکا وس نه رسیږي تاسې به هم خپل اولادونه لرئ او اولادونه به در باندې ډېر ګران او چې یو وړه ته به تاسو په اولاد باندې راسي نو په اصطلاح ستاسو ټولو کورنۍ ورسره ناروغ او ډوډۍ لا خوند نه درکوي نو که مو وس رسیږي دوستانو سوداګر دا ویډیو ګوري دا راپور ګوري که د موږ تاسې د امارت مسؤلین دا ګوري او وس یې رسیږي د فضل نبي کاکا لاسنیوی وکړي او د زوی بیچاره یې تر اوسه پورې کیدای شي ډېر پرمختللی سوی نه اوسېږي مرض تر اوسه پورې کینی فضل نبي کاکا څه وخت په تکلیف وي؟ مولانا د ورځ کله دوا ورته ورنه کړو د شپې لخوا ډېر په تکلیف وي او دا له ګرمې هوا سره ډېر حساسیت کوي چې هوا ډېره ګرمې ډېر سخت په تکلیف وي نو هماغه بیرون د هلز کې هوا یخه ده همالته پروت وي او د شپې لخوا غونډۍ ږدي بیا د شپې باندې ګرځېږي خوب درځي؟ یاره نه راځي داسې خوب نه راځي ماته خپله چکر ورته ورکوي دې باندې؟ هو. تر اوسه پورې د چا پوښتنه کړې؟ نه. فضل نبي کاکا الله پاک دې تاسو ته اجر درکړي خدای پاک دې تاسې د زوی ته شفا ورکړي دوستان د تاسې دا ویډیو ګوري او دا راپور ګوري که چېرته څه غوښتنه ترې لرئ څه خواست ترې لرئ نو کامره تاسو په خدمت کې ده. زه تر خواست نه ترې لرم بس که الله تعالی څه کړي بله نه کېږي نو چا چې موږ سره بس پوه نه رسېږي بس خپله همکاري موږ سره وکړي مالی برخې در سره همکاري وکړي. دوستانو د فضل نبي کاکا د زړه ټوټه چې خبره په بستر پرته ده اولاد ډېر ګران شیرین تاسو ته معلومیږي نو زه بیا هم یادونه کوم که چېرته تاسې وس لرئ که هغه خیریه بنسټونه دي که هغه د اسلامي امارت مسؤلین دي که هغه نړیوال سازمانونه چې دوی نارې وایي چې موږ د ماشومانو خوندیتوب لپاره کار کوو او د ماشومانو ژوند موږ ته ګران ده ماشومان موږ ته لومړیتوب لري نو ماشومان خو په دغسې وضعیت کې دي که دوی د موږ غږ اوري خامخا د فضل نبي کاکا سره مرستې وکړي او د فضل نبي کاکا د کور ادرس د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ د صدمردي په قول بد یعقوب هغه نوم ورته اخلي
او اصلا نوم یې څه ده قول مولا محمد یعقوب. خو چېرته تاسو راځئ د سیمې پوښتنه کوئ قول محمد یعقوب باندې دا ځای مشهور ده او د فضل نبي کاکا پوښتنه چې وکړي خامخا به انشاءالله تاسو لار درښيي. نو خدای پاک دې تاسو ته د دې وس درکړي چې فضل نبي کاکا سره مرسته وکړي. تر بلې خپرونې او تر بیا چې ستاسو قدرمنو حضور ته حاضرېږو په بخښونکي مهربانه خدای مو سپارم. الله مو ښه وخت.